دا د کونړ غازی آباد او ناړۍ ولسوالیو ترمنځ غځېدلی هغه سړک دی چې د نورستان کامدیش او برګي مټال ولسوالیو اوسیدونکي پرې هم مرکز د صداباد ته تګ راتګ کوي. 15 کیلومتره اوږد دا سړک چې ځای ځای کنډې کپر دی، اوس ټولګټو چارو وزارت د دې سړک د اساسي جوړېدو چارې پیل کړي چې نږدې 2 کلونو کې به بشپړې شي. د غازی آباد سړک په اړه باندې دا خو 15 کیلومتره سړک دی، اساسي ډول باندې رغیږي چې 15 کیلومتره طول او 2 متره عرض او اسپالټ جوړیږي، صحیح اساسي نالۍ وي او د دې شولډر او د دې ارس پول او پلچک هر کی جارسب کی جوړیږي. د دې بودیجه 440 میلیونه روپۍ ځانګړې شوې ده. د جوړېدو نیټه 2 کال ټیم ورته ورکړې. پر همدې سړک د میشتو ولسوالیو اوسیدونکي وایي له اوږدو کلونو انتظار وروسته یې سیمه کې د دا ډول لویو پروژو پلي کېده ستونزې حل کولی شي. د ناړۍ اوسیدونکي دا ډول ټولګټې پروژې د سیمې د پرمختګ لپاره هم مهمې ګڼي. دا کار چې شروع شوی موږ ډېر زیات خوشحاله شوي، ځکه چې دا مخکې 20 کاله دا دغه روانه وه پروژه، دلته کېږي هلته کېږي ونه شوله. اوس الحمدلله دا کار چې روان دی موږ ډېر خوشحال یو، ځکه چې زموږ مریض به پیدا شو ډېر مشکله باندې به چې هلته ورتلو دا مریض به ډېر دغه شو وردردېدو، داسې زنانه به مریضه شو یا زخمي به پیدا شو یا بل مصیبت به پیدا شو. انسانان نه چې بلکې حیوانات به هم دې ته خوشحاله وي، ځکه چې ډېر مشکلات د سړک د راتللو څخه حلېږي. یوازې دا نه ده چې ضرورت دی، خو د مشکلاتو د حل یوه ذریعه هم ده. ډېر زیات خوشحاله یو په دې باندې چې دلته زموږ دا سړک پخېږي او غټېږي. اوس مطلب دا سړک حیاتي جوړېږي، په دې ډېر زیات خوشحاله یو او دا زموږ ډېره د عمرونو تقاضا وه. خدای پاک اوس رحم وکړي د دې امارت اسلامي په موجودګۍ کې. کونړ کې د ټولګټو چارو ادارې مسؤلین وایي پر دې سړک سربیره د کونړ په ګڼو نورو سیمو کې هم پرمختیایي پروژې تر کار لاندې دي چې په بشپړېدو سره به یې سلګونه زره خلک له اسانتیاوو برخمن شي.